بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي یو سړی د بل چا سره افغانۍ په کلدارو واړولې، نه زره کلدار یې ورکړې، نه زره کلدار یې پاته شوې. یو څه وخت چې تېر شو، افغانۍ ګرانه شوه. اوس دغه دوکاندار ورته وایي چې زه کلدارې نه غواړم، ما ته به بیرته افغانۍ راکوې. حال دا چې د افغانۍ ورسره کلدارې کړې وې. اوس د دوکاندار پر دې پوروړي باندې د کلدارو حق دی که د افغانیو حق دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په کومه ورځ باندې دوکاندار او دې ګراک افغانۍ په کلدارو واړولې، د دوکاندار پر ګراک باندې کلدارې باندې شوې. اوس نو چې د عقد دی سره وکړي، که کلدارې ګرانې شوي وې که ارزانه شوي وې، د دوکاندار پر ګراک باندې د کلدارو حق شته، د افغانیو حق نشته. که کلدارې ګرانې شوي وې، د ګراک تاوان پکښې کېدی، هم ګراک مجبوره دی کلدارې به وکړي. که پر هغه حال پاته وې، هم به کلدارې ورکړي. که کلدارې ارزانه شوي وې، هم به کلدارې ورکړي. دغه مسله زموږ د مذهب کتابونو را نقل کړې ده چې د یو چا پر چا باندې پور باندې شي، دا اوس کلدارې و افغانۍ و ډالر، دا یا دې ته ورته څه شیان چې دې ته فلوس ویل شوي دي، فلوس. نو د دې که قیامت پورته شي که کښته شي، نو هغه شی به ورکوي. بدائع و صنایع په 5م جلد صفحه 542 کې دا مسله را نقل کړې ده. بله مسله ده، بله رساله ده، رسائل ابن عابدین، رسائل تنبیه الرقود على مسائل النقود، جلد 2 صفحه 80 کې دغه را نقل کړې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.